السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه نن ویډیو کې به تاسو ته یو داسې ښایسته اپلیکیشن در وښیم د هغې په ذریعه موږ تاسو کولی شو د ویډیو سایز راکم کو او ویډیو ډیر سایز ولري موږ تاسو په ډیر ارزانه ډول د ام بي راکم کو. نو دوستانو ورځ د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو هر څه در مخکې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو اپلوډ کړو هر څه در مخه تاسو ته لومړی در ورسیږي. نو ورځ د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو هر څه در مخه به تاسو یو اپلیکیشن دی چې د پلی سټور څخه او یا د ګوګل کروم څخه به راډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک به انشاءالله تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکوم. دلته کې به تاسو وګورئ د ویډ کمپیکټ په نامه اپلیکیشن دی. د دې په ذریعه موږ تاسو کولی شئ د ویډیو لوړ سایز ام بي وي موږ تاسو یې راکم کو کم ام بي ته. دوستانو بې له کیفیت خرابېدو څخه کیفیت به یې هم نه خرابېږي. نو دوستانو زه راځم دغه اپلیکیشن خلاصوم. نو دوستانو تاسو ګورئ دلته کې ماته مخې ته ایډ راغلو. دوستانو دلته کې مختلفې اپشنې دي چې تاسو یې کتلی شئ هر یوه اپلیکیشن هغه دلته کې به تاسو دوستانو په تیغ باندې کلیک واخلئ. هر کله چې تیغ باندې کلیک واخیستل دوستانو زه د دې ویډیو سایز چې دی 340 ام بی دی. نو دغه باندې هر کله چې تاسو کلیک واخیستو نو دلته کې به تاسو دلته خپل سایزونه لیکلي وي ځکه سایز هلته هغه ویډیو چې دا په کمزوري سایز کې ده ځکه دلته کمزوري سایزونه هم راغلل. نو دلته کې تاسو کله کریسبو باندې ناو باندې کلیک واخلئ دوستانو ډایرکټ په ویډیو چې ده نیمایي ام بي راکم شي مطلب. نو دوستانو زه اوس دا وخت نیسي چې زه به تاسو ته د مکمله طریقه ښیم انشاءالله ویډیو به خپل ام بي سایزونه چې دي هغه به راکم کړي بغیر له کیفیت خرابېدو څخه. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښوي ویډیو لایک کړئ د لا ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.